الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د لړۍ دویم درس ان شاء الله نن وړاندې کوو. په لومړي درس کې مونږ د انبیاء علیه السلام او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لازمي اساسي او مهم صفات بیان کړه چې دا و صفات په انبیاء علیه السلام کې موجود وي، او که چیرته په دې کې یو هم موجود نه وي نو معنا دا شو چې هغه پیغمبر نه دی بلکې څوک دروغجن کذاب دی، اسې دعوه کړي. هغه صفاتو کې موږ مخکې تفصیلی بیان کړی و چې اول معصومیت دی، پیغمبر به معصوم عن الخطا وي. دویم دا دی چې دا به بشري ځکه بشر ته رالېږلی کېږي. دریم دا چې دا به خیرخواهي د خلکو بدخوا به نه وي. څلورم دا چې دی به صادق او امین وي. پنځم دا چې قول او عمل به سره یو شانی. شپږم دا چې د خپل رسالت په باره کې به د هیڅ چا سره هیڅ وخت هیڅ قسم معامله نه کوي. اوم دا چې د خپل امت د ټولو افرادو نه به دی پوه، زیرک، هوښیار، عالم، ذهین او حاضر جواب انسان وي. دا و صفات چې موږ مخکې لومړني درس کې بیان کړه، دا د انبیاء علیه السلام افضلیت. نن درس ان شاء الله زمونږ په دې باره کې دی چې مونږ چې د چا سیرت دلته بیانول غواړو، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه افضلیت غوروالی څه دی. کم از کم مونږ هغه څوک چې مونږ دلته سیرت بیانوو د هغې شخصیت او د هغې ذات مونږ وپېژنو چې دا څومره د لوړې درجې څومره غټ شخصیت دی. نو په دې خاطر به نن ان شاء الله دا دویم درس دی. موږ به په همدې کې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضائل، مناقب او د هغه درجه او مقام چې په د الله په وړاندې د انسانانو په وړاندې هغه به ان شاء الله د مدللو دلایلو سره ان شاء الله وړاندې کوو. اوله خبره دا ده چې الله عز وجل په خپل عظیم کتاب قرآن عظیم شان کې دا بیانوي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا آیات خو موږ عام ټول خلک یې تلاوت هم کوي، اوریم، اوریدلی هم دی، او زموږ خلک کله د درود شریف دپاره یو دلیل هم نسی چې په دې آیات باندې د درود لوستل لازمي دي. یو ځل په ټول ژوند کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا فرض دي، او د هغې نه وروسته بیا مستحب ګرځي، یا دا چې د ثواب کار دی. ځکه یو درود شریف باندې الله عز وجل چې څوک یو ځلې درود شریف وایي، امام ترمذي رحمت الله علیه حدیث دی او بخاري رحمت الله علیه هم دا را نقل کړی دی چې من صلی علیه صلاة واحدة، چا چې په ما یو ځلې درود ولوستلو، یو ځلې درود وویل، نو الله پاک عز وجل به هغه ته 10 ځلې په د باندې درود وایي، 10 به رحمتونه پرې نازلوي، رحمتونه ورکوي. نو دا دومره افضلیت لري. اصل خبره نن د موږ په دې درس کې مطلب دا دی چې د دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لویه غټه درجه ثابتېږي. تاسو داسې فکر وکړئ چې د چا صفت چې داسې ذات کړی وي چې د دې ټولو کائناتو خالق دی، مالک دی، رازق دی، ژوند مرګ د دې ټولو کائناتو تدبیر، الحی القیوم ذات دی، صمد ذات دی، د هیڅ چا هیڅ پروا نه لري. په دې ټولو مخلوقاتو کې د هیڅ چا هیڅ پروا نه لري، او نه هیڅ څوک هغه ته څه ویلی شي، نه هغه نه پوښتنه کولی شي، بلکې دا ټول مخلوقات د جبریل علیه السلام، انبیا علیه السلام، ملایکه څومره چې دا د ته نیازمند، حاجتمند دي، اړ دي ورته، او دی هیڅ چا ته اړ نه دی. دا صمد ذات هم دا ورکوي. نو داسې یو ذات چې هغه صمد دی، یا خالق وي، هغه مالک وي، ژوند دی هغه په لاس کې، مرګ دی هغه په لاس کې، روزي هغه په لاس کې، د کائناتو ټول تدبیر او تقویم دی هغه په لاس کې. داسې یو ذات
چې د چا صفت کوي د چا نوم اخلي نو تاسو فکر وکړئ دا به څومره ډېره غټه خبره وي. یو باچا چې د چا نوم اخلي پلانکي باچا چې پلانکي یاد کړی رئیس جمهور پلانکي یاد کړی او په خلکو کې به په جامو کې به نه ځایږي چې ما رئیس جمهور د ما نوم یاد کړی چې پلانکي سړی دسته. نو تاسو فکر وکړئ چې د کوم شخصیت نوم چې صمد او رازق او مالک او خالق او مدبر او قیوم ذات یاد کړی دی نو تاسو فکر وکړئ دا به څوک وي. نو وایي چې یا ان الله وملائکته یصلون علی النبی. ګوره دې دوه جدا خبرې شوې. یو دا چې الله عز وجل خپل ان الله خپل الله عز وجل وملائکته او د بې شمېره ملایکې چې هیڅ شمېره هیڅ چاته نه معلوم بغیر د الله پاک نه دومره ډېرې دي ملایکې چې د هغې شمېر غیر د الله نه بل چاته معلوم نه دی. نو دا خپل الله عز وجل په دې صمدیت ذات باندې په دې پروای ذات باندې په دې لوی عظیم ذات سره په چا باندې درود وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم. ان الله خپل و ملائکته او دا شپېره ملایکې چې څومره دي دا ټول یصلون علی النبی دوی ټول درود وایي په چا باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دغه ځای نه تاسو معلوم کړئ چې هغه ذات چې د ټولو کائناتو مالک او خالق او رازق او ژوند او مرګ او هر څه اختیارات دغه په لاس کې او د ټولو کائناتو مدبر تدبیر کوونکی ذات حی قیوم ذات هغه ذات په د باندې درود ویلی دی. نو تاسو د فکر وکړئ چې دا خبره دویمه دا چې څومره ملایکې هغه ډېرې د لوړې درجې خاوندان ملایکې دي چې جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام نورې د عرش عظیم ملایکې دا څومره چې دا ټولې په رسول الله وسلم باندې درود وایي. دا وړوکې خبره نه ده. دې نه د رسول الله وسلم عظمت او درجه او مقام مرتبت او مناقب معلومیږي. څومره لوړ شخصیت دی چې خپل الله عز وجل په هغه باندې درود وایي ملایکې ټولې په هغه باندې درود وایي. نو دا یو خبره شوه. د رسول الله وسلم هغه مقام مرتبه درجه د دې آیات نه بالکل معلومیږي چې دومره لوړ ذات چې د چا خیال ساتي هغه باندې دومره په اصطلاح سره نظر لري دومره پام پې لري چې د هغه باندې خپل درود وایي. نو بیا مسلمانانو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. یا مسلمانانو تاسو هم دا کار وکړئ کنه چې زه خپل کوم درود پې وایم ملایکې فرشتې ټولې پې وایي چې معصوم دي او نو تاسو هم کم از کم په خپل پیغمبر په خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شوی درود وایي. د اول منقبت شو اول درجه دي د داشوله چې دومره غټ مقام چې د ټولو کائناتو خالق او مالک دغه صفت کوي هغه باندې رحمت الله علیه هغه باندې دغه ستاینه کوي. دویم افضلیت امام بخاری رحمت الله علیه امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه امام ابن ابي حاتم رحمت الله مولانا علامه یا امام ابن کثیر رحمت الله په خپل تفاسیر او تاریخونو کې یو روایت د عبد الله بن عباس او حضرت سیدنا علی امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی. دغه څلور امامانو په ګډه د حضرت عبد الله بن عباس او د حضرت علی کرم الله وجهه یو روایت را نقل کړی دی او دا روایت اصلا د ال عمران د سورت د یو اتیا او دو اتیا آیاتونو د ال عمران د یو اتیا او د دو آیاتونو د تفسیر لاندې را نقل شوی دی. الله عز وجل فرمایي په دې سوره ال عمران کې چې کوم آیات دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ أَوْ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. الله عز وجل فرمایي چې الله عز وجل د ټول انبیاء علیه السلام نه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یعنی الله عز وجل د ټول انبیاءونه میثاق عهد او تړون واخستو. میثاق اصل مفسرین کرام داسې معنا کړی دی چې الله عز وجل چې کله میثاق لفظ په قرآن عظیم شان کې استعمال کړي نو هغې ته ویل کړي کلکه ژمنه کلکه وعده یې ترېنه واخیستله د چا نه من النبیین د ټولو انبیا علیه السلام نه چې تاسو ته به وروسته یو پیغمبر راځي او د دې پیغمبر به تاسو دوه کارونه وکوئ لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو به په دې باندې ایمان راوړئ په دې پیغمبر باندې چې تاسو راځي ولتنصرنه او د هغه به نصرت کوئ او کومک به کوئ مرسته به کوئ. د انبیا علیه السلامونه میثاق او عهد او تړون کلک واخیستلی شو چې کله تاسو ته پیغمبر راځي وروسته نو د هغه به څه کوئ د هغه به ایمان هم پرې راوړئ او د هغه به تصدیق هم کوئ او د هغه به په اصطلاح سره مرسته او کومک بیا هم کوئ. د همدغه آیات
تر تشریح لاندې تر تفسیر لاندې امام بخاری، امام ابن کثیر او امام جریر طبری، ابن ابي حاتم مشهور مفسرین دي، د ټولو دا روایت راخسته دي د عبد الله بن عباس او د علی کرم الله وجهونه چې الله عزوجل ټول انبیاء علیه السلام حاضر کړ او د هغوی نه دا تعهد واخیستلو چې نبی اخر زمان کله راشي نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به ټول په مجموع کې الفاظ داسې استعمال شي من آدم الى عیسی، یعنی د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پر 1,40,000 انبیاء علیه السلام دي ټولو نه دا تعهد واخیستلی شو چې که تاسو ته نبی اخر زمان راغی نو 2 کاره به کوئ، لتؤمنن به ولتنصرنه، هم به ایمان پرې راوړئ او هم به د هغه مرسته او کومک کوئ. دا د روایت یو برخه ده. د روایت دویمه برخه وروسته څه وایي؟ دې نه وروسته انبیاء علیه السلام ته الله عزوجل حکم او امر وکړي چې ای انبیاو تاسو هر یو د خپل امت نه، هر یو د خپل امت، مثلا موسی علیه السلام د خپل امت نه، عیسی علیه السلام د خپل امتیان نه، سلیمان علیه السلام د خپل امتیان نه، داود علیه السلام د خپل امتیان نه، دغسې ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، دغسې دا نور چې څومره انبیا 1,40,000 تیر شوي دي. ځکه تعهد د چا نه اخیستل شوی؟ من آدم الی عیسی، د آدم علیه السلام تر عیسی علیه السلام 1,40,000 انبیا. د هر یو پیغمبر ته حکم وشو چې تاسو به د خپلو امتیانو د دا تعهد اخلئ چې که چېرته نبی اخر زمان ستاسو په ژوند کې راغی او تاسو خبر شوي نو 2 کارونه به کوئ، لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو به ایمان هم پرې راوړئ او د هغه به مرست او کومک هم کوئ. نو دې روایت نه چې دا دومره مشهورو امامانو راخسته دی، په دې کې دا خبره ده چې د آدم علیه السلام د زمانې نه نیولې تر قیامته پورې چې څومره انسانان تیریږي، ځکه دا هر یو انسان د یو پیغمبر امت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت د ورځې نه نیولې تر قیامته پورې چې څومره انسانان راځي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې شاملېږي. او د دې نه مخکې چې څومره تیر شوي د آدم علیه السلام له لاندې هر یو د خپل پیغمبر امت دی. نو دا ټول چې څومره انسانان په دنیا کې د دنیا ته راغلي او جنیات هم ورسره، ځکه دا ضمیمه ده د انسانانو، دې ټولو نه دا تعهد اخیستل شوی دی چې تاسو به په نبي اخر زمان باندې څه راوړئ؟ ایمان راوړئ. نو دې نه داسې معلومیږي چې اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام نه نیولې تر قیامته پورې مطرح شخصیت و او د هر پیغمبر نه دغه مبارک تعهد او بیا د هغه د امتیانو نه تعهد اخیستل شوی. نو تر قیامته پورې څومره انسانان راځي، که یهودیان دي، که عیسایان دي، که مجوسیان دي، که هندوان دي، که روسان دي، هر څوک چې دي، که لادین دي، که بېدینه دي، که سیکولر دي، که غیر سیکولر دي، دې ټول نه خپل انبیاء علیه السلام تعهد اخیستی په عالم ارواح کې. ګوره ځکه دا خبره شوې په عالم ارواح کې د دې ټولو نه دا تعهد او دا خبرداری ورک شوی چې نبی اخر زمان راشي نو تاسو په هغه باندې به ایمان هم راوړئ او د هغه مرسته او کومک به هم کوئ. ګوره دا څومره غټه خبره ده چې د ټول بشریت، انسانیت او جنیاتو ټولو نه دا تعهد اخیستل کېږي چې تاسو به د نبی اخر زمان څه کوئ؟ ایمان به هم پرې راوړئ، باور به هم پرې کوئ، تصدیق به هم کوئ او مرسته به هم کوئ. دې نه غټه درجه نور نشته. بالکل داسې فکر وکړئ د الله عزوجل نه وروسته داسې درجه بیا مقام چاته نشته دی بل. نو دې نه غټه خبره کومه وي. درېیمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عالم او د ټول هغه دپاره، یوازې د انسانانو دپاره نه بلکې د ټول عالم دپاره، موږ مخکې آیات چې ولوستلو وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، الله پاک عزوجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته موږ د ټول عالمیانو دپاره رحمت را لېږلی، هغه که انسانان دي، که جنیات دي، که پیریان دي، که نباتات دي، که حیوانات دي، که دا انسانان دي، دا څومره چې د دې ټولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او رالیږل او ژوند دا ټول د رحمت حیثیت لري او د ټول دپاره رحمت دی. تاسو شریعت وګورئ، په شریعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیواناتو خیال ساتل شوی، د نباتاتو خیال ساتل شوی، د انسانانو خیال ساتل شوی، د جنیاتو خیال ساتل شوی. تاسو چې وګورئ بیا هلته پته درته لګېږي چې رښتیا هم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم همدا دی. نو دا حیثیت بل چاته نه دی ورکړی شوی. رحمت عالم صرف یو شخصیت دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دا ډیره غټه درجه ده چې یو شخصیت دومره غټ مقام مرتبه ولري چې د ټول عالمیانو دپاره هغه شی هغه رحمت بلل کېږي. نو دا ډیره غټه او ډیره لوړه درجه ده.
دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم خاص کلی دپاره، د کوم خاص قوم دپاره، د کوم خاص ژبې لرونکو دپاره، د کوم خاص منطقې خاص بر اعظم یا د خاص هغه دپاره نه دی لیکلی، بلکې کافة للناس بشیرا و نذیرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته موږ د ټول انسانیت او بشریت دپاره بشیر او نذیر را لېږلی، ویرونکی او زیری ورکوونکی را لېږلی شوی. کافة للناس لفظ استعمال شوی دی، یعنی د ټول بشریت او انسانیت دپاره. په دې کې جنیات هم راځي، ځکه جنیات ضمیمه د انسانانو دي، هغوی ته خپل پیغمبر نه راځي، همدغه د انسانانو پیغمبران علیه السلام د جنیاتو پیغمبران هم دي. نو ځکه په دې خاطر باندې د جنیاتو ذکر نه کېږي، نو یوازې د انسانانو کېږي. نو انسانانو دپاره انبیا علیه السلام چې کوم پیغمبر دی د هغه دپاره راغلي انسانانو دپاره هغه د جنیاتو پیغمبر هم وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کافة للناس د ټولو انسانانو دپاره، د هرې ژبې والا، د هر قوم والا، د هر قبیلې والا، د هرې سیم والا، د هر برازم والا، او په دې کې چې څومره جنیات اوسېږي د دې ټولو جنیاتو دپاره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیر او نذیر دی، هم زیری ورکوونکی دی، هم ډارونکی دی چې د دې نه وویرئ چې ګورئ که دا تاسو چې کوم کارونه غلط کوئ دی انجام ډیر بد دی، نو دا ویرول معنا ورکوي. او بشارت دا منه چې که تاسو د الله عز وجل احکام ومنل، د هغه اوامر ومنل، نو معنا دا چې تاسو به جنت ته لاړ شئ، الله پاک به آخرت او دنیا دواړه ستاسو ښه کړي. څلورم افضلیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمال نبوت یا ختم نبوت دی. موږ او تاسو معمولا خلک داسې فکر ختم نبوت، د ختم نبوت نه اصلي مطلب اکمال نبوت دی یا تکمیل نبوت دی. ځکه دا نبوت چې د آدم علیه السلام نه شروع شوی و، راتلو هغه سعودي سیر چې موږ او تاسو په ریاضي کې وایي داسې دا ګراف جګېږي مکزیمم پوینټ چې ورته وایي هغه ته چې ورسېږي بیا لاندې کښته کېږي. دغه سعودي هغه چې کوم یو طی کولو، نو دا د آدم علیه السلام نه شروع شوی و، همداسې تلو بالاخره هغه مکزیمم پوینټ ته یا هغه سعودي نقطې ته، پورتنۍ نقطې ته، دا پورتنۍ نقطه څوک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو هم د بشریت په لحاظ باندې او هم د هر شي په لحاظ باندې او د خپل د شریعت او د خپل د دین په لحاظ باندې هم دین شروع شو ورو لږ، ځکه اول وخت دین ډیر ساده و بالکل، ځکه یو دوه درې کسان څلور و د هغوی دپاره احکام ورو غټېدو. بالاخره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو بیا هلته آیات نازل شو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ما په تاسو باندې خپل دین مکمل کړ. کوم دین چې د آدم علیه السلام د وخت نه شروع شوی و، د هغې نوم اسلام. د اسلام شروع ورو په دې کې تغیرات تبدیلات د وخت مطابق راتله، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، نو دا دین مکمل شو. نو دې ته ویل کېږي اکمال دین. نو ځکه دی چې د خاتم النبیین یا کامل کوونکی د نبوت دی. ځکه امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاري کې د حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما مثال او د نور انبیاء علیه السلام مثال داسې دی لکه یو سړي چې ټول تعمیر جوړ کړی، ډیر ښکلی ډیر ښایسته، خو د یو خښتې ځای پکې خالي پاتې. نو چې خلک چې راځي تعجب کوي چې دا څنګه ټول تعمیر روغ جوړ دی او مکمل دی، دا د یو خښتې ځای پکې دی پاتې دی پکې خالي. نو دغه اخري خښته ځای په ما باندې څه شو؟ نبوت اکمال شو، مکمل شو. نو شریعت هم کامل شو، دین هم کامل شو، او نبوت هم څه شو؟ کامل شو. په دې باندې نور بل نبی ته بیا ضرورت نشته دی. نو ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ مقام او درجه ده چې الله عز وجل ته ورکړی چې په ده باندې د خپل دین او شریعت کوم دی دی پې کامل ترین کړی د مکمل. ځکه اليوم اکملت لکم دینکم، تاسو لپاره ما نن دین مکمل کړي، او دا حیثیت صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مخکې کوم یو غم چې بیان کړه فضایل او مناقب، که هغه هم سړی په نظر کې ونیسي، نو بالکل دا خبره سړي ته واضح کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل ترین انسان دی او د ټول بشریت. دریمه خبر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د بشریت په باره کې د انتخاب په باره کې امام احمد حنبل رحمه الله علیه په خپل مسند احمد کتاب کې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو روایت را نقل کړ. ناشنا روایت دی چې سړي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه او مرتبه د هغې نه معلومیږي. هغه وایي چې نظر عز وجل الى قلوب العباد، و الله عز وجل د خپل بندگان زړونو ته وکتل.
دا د ټول بشریت څومره زړونه چې الله عز وجل دا یو ځل د نظر نه تیر کړ، نظره فی قلوب العباد، نظر یې وکړي په د انسانانو د بندگانو په زړونو باندې، نو دې ټول زړونو ته چې الله عز وجل نظر وکړي، نو په دې ټول زړونو کې چې و بهترین کامل ترین او ټاپ ترین زړه چې کوم یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خیر القلوب قلب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو په دې ټول تاسو د فکر وکړئ چې د آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې به څومره انسانان په میلیاردونو دا اوس تقریبا 9.5 یا 8 میلیارده انسانان ژوندي دي، دې نه وروسته به څونه راځي، دې نه مخکې څونه تیر شوي، دا ټول چې حساب کې په میلیاردونو بلکې تریلیون نه به اخواته دومره انسانان تیر شوي. په دې ټول بشریت تاریخ کې، انسانیت تاریخ کې تر ټول بهترین قلب، بهترین اچو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د استفاه لنفسه. نو چې کله د بهترین زړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وموندلو، نو استفاه لنفسه، نو ځان دپاره بیا خاص کړي چې دا دومره بهترین زړه دی، دا به نبی آخر زمان وي. نو د هغې نه وروسته دته چې ورکړي، بیا پیغمبري او نبوت ورکړي. نو تاسو فکر وکړئ د حدیث ته او د روایت ته چې په دې ټول بشریت په تاریخ کې چې په میلیاردونو تریلیونونو انسانان په دې دنیا کې به راغلي، په دې ټولو کې بهترین انسان، بهترین کامل ترین انسان چې کوم یو هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دې سره خوا کې یو حدیث امام ابن عاصم په خپل کتاب السنه کې، السنه لابن عاصم د محدثونو د امامانو د جملې نه ده، د یو روایت راخسته ده. دا روایت دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شوی ده. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل چې ماته جبرائیل داسې وویلې. ګوره جبرائیل علیه السلام چاته ویلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي؟ حضرت عایشه بیبي ته. او دا د عایشه بیبي حدیث به چا را نقل کړی دی؟ امام احمد حنبل په خپل مسند کې را نقل کړی دی. په دې کې جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ویلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام فرمایي چې زه د دنیا مشرق او مغرب هر طرف ته وګرځدم، دا ټول کائنات مې داسې ولټول، تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بهتر شخصیت پیدا نه کړي. تاسو دې خبرې ته فکر وکړئ، روایت ته چې جبرائیل علیه السلام هغه فرښته، هغه ملائکه چې تر ټولو افضل ملائکه او غټه ملائکه همدا ده. الله پاک ډیر خاص وظیفه دې ته ورکړې ده. نو دې خپله وایي چې زه په ټولو کائناتو کې وګرځم، تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بهتر څوک پیدا نه کړي. نو دې نه معلومیږي چې د ده نه بهتر شخصیت په دې کائناتو او په دې دنیا کې نشته. افضل ترین شخصیت همدا دی. درېیمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د افضلیت مخکې، اوس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نړۍ ته راغی د بشیر او نذیر په حیث، د رحمت للعالمین په حیث باندې، د دین د کاملونکي شخصیت په حیث باندې، او د ټول بشریت لپاره د رحمت په حیث باندې د دنیا ته راغی. نو الله عز وجل د مکی په دور کې یا د قبل هجرت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غالبا 12 یا 13 دغه کلونو کې الله عز وجل خپل پیغمبر، خپل استاذ، معتبر ترین شخصیت، افضل ترین شخصیت، غوره ترین شخصیت یو ځل خپل دربار ته وغوښتلو. الله عز وجل د دې په خاطر باندې چې د کائناتو سیر پې وکړي، د کائناتو سفر پې وکړي، د کائناتو د خپله باچي او د خپل عظمت لویي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښیي. نو دته د سفر هغه برابر کې امام بخاري، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذي، امام بیهقي، ډېر یعنی تقریبا داسې فکر کوي چې ټول محدثین کرام چې څومره دي دوی ټول په خپل کتابونو کې د معراج حدیث را نقل کړی. اسراء او معراج، اسراء ویل کېږي د مکې نه تر بیت المقدس پورې سفر ته، او معراج ویل کېږي عروج نه اخیستل شوی دی د بیت المقدس نه بیا تر اسمانونو پورې، سدرة المنتهى پورې چې دی لاړ دی، دغه سفر دی. تاسو داسې فکر وکړئ، دې کې 2-3 شیان دي. اوله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امامانو ما ویل چې دا روایت راقصته ده موثق ترین، حتی علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه وی چې دا د 40
صحابه کرامو نه دا حدیث را نقل شوی 40 صحابه کرام نو د تواتر درجې ته بالکل رسیدلی دی. نو دې روایت کې دا راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه سفر شروع کولو نو جبرئیل علیه السلام راغی، د ځان سره بوتلو د زمزم چینې ته هلته د سملولو د سینې راوی څیرې کړی، بیا زړه راویستو، زړه د سرو زرو په یو تش کې په آب زمزم باندې پاک صفا وینځلو او د هغې نه وروسته بیرته کېښودلو او ایمان او یقین یې ځای په ځای کې پکې په دې زړه کې، او د هغې نه وروسته په براق باندې سور کې چې کله بیت المقدس ته ورسېدل په براق باندې نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپل براق په هغه تیږه ډبره کې وتړلو چې کوم ځای کې ټول انبیا علیه السلام د سفر نه وروسته هلته خپل براق تړلو. نو د هغې نه وروسته زه د جبرئیل علیه السلام سره یو ځای مسجد اقصی ته داخل شم، چې کله داخل شم ګورم چې ټول انبیا علیه السلام راغلی دي او په مسجد اقصی کې حاضر دي. د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره انبیا علیه السلام و دا ټول حاضر شوي په مسجد اقصی کې. وایي چې کله د لمانځه وخت خوند شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حانت الصلاه، د لمانځه وخت چې شو نو په دې وخت کې ما داسې خیال کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس به یا آدم علیه السلام د موږ نیکه او یا ابراهیم علیه السلام چې جد الانبیا په نامه باندې یادېږي دا به امامت ته وړاندې شي، امامت به دوی وکړي نو امامت به وشي. دې وخت کې زه ویلې جبرئیل علیه السلام د لاس نه ونیولم او د امامت په مصلا باندې په جانماز باندې ودرولم او ټول انبیا علیه السلام چې څومره راغلي و دا ټولو ته ما لمونځ ورکړې. نو ځکه موږ او تاسو ویل چې امام الانبیا دا یو افضلیت دلته شو چې دا څومره انبیا علیه السلام چې و یو لک 4 زره دا ټول مسجد اقصی ته راغلي وو په مسجد واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول انبیاو امامت وکړي، امام الانبیا شو. دا اوس څومره غټه خبره ده چې انبیا علیه السلام خپل د ټول انسانان نه بهترین انسانان دي. دې ته ویل کېږي خیار المخیرین، یعنی د بهترو نه بهتر، نور د هغوی نه اخواته بل څوک نشته بهتر. انبیا علیه السلام تر ټولو بهتر دي. الله نه وروسته په دې مخلوقاتو کې اوله درجه د انبیا علیه السلام ده. بیا په انبیا علیه السلام کې د انبیاو سردار او ایمان چې دی امام هغه درجه بیا ټول نه لوړه ده. نو دغه هغه خلک چې تر ټولو بهترین انسانانو بهترین مخلوقو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې جمع وکړه، امامت د وکړه. نو دا امام الانبیا شو، د خیار المخیرین، د بهترینو غورترینو افضلترینو انسانان امام رسول الله صلی الله علیه وسلم شو. او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو اول اسمان ته، د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو، په دویم اسمان کې یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو، د عیسی علیه السلام سره، د هغې نه په دریم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره وشو، څلورم اسمان کې د نوح علیه السلام سره، او د هغې نه وروسته په پنځم اسمان کې د هارون علیه السلام سره، شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره، او په اووم اسمان کې د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. او د هغې نه وروسته جبرئیل علیه السلام دی بوتلو سدرة المنتهی ته. سدرة المنتهی ویلیدله، د هغې ښایست او دی بیان کړه چې څه قسم ښایسته ځای و. او د هغې نه وروسته چې سدرة المنتهی نه کله پورته تلل نو جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معذرت وکړي چې زه د دې نه اخواته نور اجازه نه لرم، زمونږ دغه حد دی، په دغه ځای کې ایمان اخواته نور تک نشته، تاسو مخکې لاړ شئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروسته تکې تنها وړاندې لاړ یو میدان ته. په دې میدان کې الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 4 ډالۍ ورکړي، 4 هغې ورکړي. یو دا چې لمونځونه په دې کې فرض شو، او د دویم خبره دا ده چې که څوک د الله پاک سره شرک ونه کړي د باقي ګناهونو د مغفرت امکان شته دی. او درېیم دا ویلې چې هر چا د نیکۍ اراده وکړه نو الله پاک حسنه ورته لیکي، والحسنة بعشر امثالها، او هر نیکي چې دا په 10 چنده باندې حسابېږي. او که چا د بدۍ نیت وکړي او دا بدي ونه کړله نو الله پاک په دې باندې یو حسنه ورته لیکي. او که چا بدي وکړه د بدۍ به صرف همغه جزایي یو کومه ده زیاتېږي به نه. او څلورمه خبره دا و چې که چا د سوره البقره اخري آیات 2 آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه دا آیاتونه ولوستل په سهار کې نو تر ماښامه پورې الله کافي دی. او که ماښام چا ولوستلو تر سهاره پورې دا الله کافي دی. نو دغه 4 ډالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هلته په داسې حالت کې ورکړل شوې چې غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه بل څوک نه و. نو مستقیما دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله پاک کلام وکړي من وراء حجاب، البته د پردې تر شا. مخکې خبره کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې
ډېر غټه مرتبه او رتبه چې کوم یو هغه د اسرا او د معراج واقعه وه چې الله عز وجل هغه ته 2 امتیازات په دې کې ورکړه ډېر غټ. هغه یو دا و چې ټول انبیا علیه السلام امامت یې وکړي، او دویم امتیاز دا و چې د 7 اسمانونه پاس سدرت منتها او د سدرت منتها نه بالاخره پورته نور لاړو تر څو پورې چې د او د الله په منځ کې بل څوک واسطه نه وه. د دې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل افضلیت دا دی چې امام احمد حنبل رحمه الله د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو اولین ځل د قیامت په ورځ باندې چې کله دویمه شپیلۍ وویل شي، د هغې نه اولین ځل چې د چا قبر به شق کېږي او خلاصېږي به هغه زه وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د جنت نه جامې او جوړه راشي، هغه په بدل کې، او د هغې نه وروسته به اولین قبر چې خلاصېږي هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، او د قبر نه به اولین شخص نه ځمکې په سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون راوځي. د دې نه وروسته امام طبراني رحمت الله علیه روایت کړی دی په معجم الکبیر له طبراني کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه د قبر نه راوځم نو ماته به براق ولاړي، یوازینی شخصیت چې براق ورته راځي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، دی به په براق سورېږي. نو دا امتیاز بل هیڅ چاته هم نشته دی. نور انبیا علیه السلام په خپل چا کوم یو هغه لري، هغه به پروګرام وي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قبر په خوا کې چې کله دی راوځي نو براق به ولاړي. د دې نه وروسته صحیح ابن حبان او مسند البزار رحمه الله علیه حدیث را نقل کړی دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زه د قبر نه راوځم او په براق باندې سپور شم نو ماته به الله عز وجل لوای حمد او لوای کرم، یعنی د کرم او د عزت او د حمد بیرغ به ماته راکړي، دا به زما په لاس کې. د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې ټول انبیا علیه السلام چې څومره دي د دغه بیرغ او د دې لوای حمد لوای کرم تر سوري ولاندې. او بیا وایي چې کله چې دا خلک ټول راوځي د قبرونو او محشر ته حرکت شروع شي نو زه به د ټولو خلکو هدایت کوونکی لارښوونکی وم، او زه به خبرې کوم، زه به د دوی ویان او په اصطلاح سره سخنګوی وم، او زه به شفیع او ما شفاعت به قبلېدونکی وي. پس د دې نه بیا وروسته ټول هغه ته ځو قیامت ورځ ته چې محشر میدان ته ټول سره راجمع شي. په دې وخت کې به الله عز وجل د یو اسمان ملایکې فرښتې لاندې راکې باسي، او د محشر د میدان نه به اطراف کې اول اسمان ملایکې یو خط جوړوي، بیا به دویم خط، دریم خط، څلورم، پنځم، د ټولو اسمانونو فرښتې به لاندې راښکته شي، او هغوی به د محشر د میدان په اطراف کې خطونه جوړ کړي دفاعي، او د هغې نه وروسته به په دې خلکو باندې ډېر سخت هیبت او روب راځي. بیا به الله عز وجل چې د هغه د شان سره څومره مناسب دی هغه به خپل هم د محشر میدان ته تشریف راوړي، نو ډیر زیات هیبت او ډیر زیات وهم وي. دا خلک به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک به په خولو کې ډوبي، او هر څوک به تر پته نه لګي تر څومره اندازې پورې د عمل دی، د عمل په اساس باندې به دغه کېږي. امام بخاري رحمه الله علیه په خپل صحیح البخاري کې دا اوږد حدیث را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ چې کله د محشر میدان جوړ شي او حساب و کتاب نه مخکې لا خبرې، نو په دې وخت کې به دا خلک ډیر زیات تنگ شي، ځکه یو خانه به د اسمان د طرف نه اوازونه ډیر زیات کېږي، بل به ګرمي لمر به تقریبا 1 میل په اندازه باندې راښکته شي، هر سړی به په خولو کې ډوب شي، او دونه اندازه چې د عمل هغوی څوک په ترهنګرو پورې، څوک په تر زنګنونو پورې، څوک تر نامو پورې، او څوک په تر هغه پورې، تر دې اندازې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا به تر دوی خولې پورې راورسېږي، دا خوله به داسې پورته ونسي. نو په داسې حالت کې چې هلته ګرمي سخته او دا خولو کې ډوبي او هېڅ درک مرک هم نه لګي چې اوس به څه کېږي، سړي سرنوشت به څه وي، نو په دې وخت کې به دا خلک ډېر زیات تنګ شي. امام علامه ابن کثیر رحمه الله علیه په خپل تفسیر کې 3 روایت راخستې دي چې دا خلک د محشر د اول وخت نه تر دې وخته پورې چې دا خلکو حساب کتاب شروع کېږي دا به څونه کلونه وي. یو روایت کې 40 کاله راغلي، یعنی دا 40 کاله به خلک همداسې سترګې به پورته نیولې، دې ته منتظر چې اوس به څه حکم کېږي او څه به کېږي. بل روایت کې راغلي د 80 کاله چې 80 کاله به دا خلک ولاړي. بل روایت کې 100 کاله راغلي دي چې 100 کاله به ولاړي. په یو بل روایت کې حتی 300 کاله راغلي دي. نو دومره کلونه به دا خلک ولاړي او په دې منتظر به نه خوراک نه څښاک نه ډوډۍ نه بل، او همداسې به د 2 پښو به ولاړي په دې هغه کې. کله کله خلک په لمانځه کې څه شي، په لمانځه کې احساس د خستګۍ کوي، خو دغه ورځ چې سړی را په یاد کړي چې هلته به کم از کم اولین روایت دا دی چې 40 کاله به دا خلک دلته ولاړي.
یوم یقوم الناس لرب العالمین. د دې سوره المطففین کوم آیات چې دې تر تفسیر لاندې علامه ابن کثیر دا حدیث را نقل کړی دی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، په هغه ورځ باندې چې هغې باندې خلق الله عز وجل ته ولاړي. نو یو ټیټ روایت یعنی خطه او مدت چې کوم دا 40 کاله ده، بیا 80 کاله، بیا داسې 100 کاله، بیا داسې 300 کاله. نو دومره کلونه چې سړی ولاړ او منتظر وي، نو په دغه وخت کې چې دا دومره کلونه شي، نه خلک به ډیر سخت خفه شي او یو بل سره به هغه وکړي چې راځئ یو وفد جوړ کړو، یو پلاوی جوړ کړو او انبیاء علیه السلام ته ورشو چې هغوی شفاعت وکړي. نو د ټولو نه اول خلک به چې راجم شي او وفد ولاړ شي آدم علیه السلام ته. آدم علیه السلام ته به وتوي چې ته خو زموږ بابا آدم یې، ته زموږ نیکه یې، ته زموږ شفاعت وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام به ورته وایي چې نن الله عز وجل ډېر زیات په غوسه دی، دې نه مخکې هم کله نه و په غوسه شوی دی، نو وروسته به هم په غوسه نه شي. نو زه په خپل ځان ویرېږم داسې نه چې ما د خولې نه څه الفاظ هغه شي. نو تاسو لاړ شئ نوح علیه السلام ته. نو دا خلک به غریبانان راشي نوح علیه السلام ته، هغه ته به ورته وایي چې آدم علیه السلام داسې ورغلو، هغه به تا باندې حواله راکړه، موږ تا ته راغلي یو، ته د الله عز وجل ته درخواست وکړه، وړاندیز وکړه چې کم از کم دا زموږ سرنوشت معلوم شي چې څه به کېږي. ځکه ډېر کلونه، کم از کم 40 کاله، هغه اقل حد 40 کاله دی. نو دومره عمر دی، موږ تاسو ټول عمر 40 دقیقې څوک طاقت نشي کولی، او چې دومره سړی ولاړ او هغسې بد حالت هم یو تکلیف هم. نو نوح علیه السلام به ورته وایي چې الله عز وجل ډېر زیات نن په غوسه دی، دې نه مخکې نه و په غوسه شوی، وروسته به هم په غوسه نه شي. زه په خپل ځان باندې ویرېږم، زه خپل غم کړی یم. نو تاسو ته به څه وکړم؟ تاسو لاړ شئ سیدنا ابراهیم علیه السلام ته. نو دا خلک وایي ابراهیم علیه السلام ته راشي، ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي چې ته خو د الله په خلیل او دوست یې، نو ته داسې وکړه چې مونږ خو آدم علیه السلام نوح علیه السلام ته نوح علیه السلام په تا باندې حواله راکړه. نو که ته دا کار وکړې چې الله عز وجل ته درخواست وکړي دا زموږ سرنوشت معلوم کړي. ابراهیم علیه السلام به ورته وایي چې نن خو ډېر زیات الله پاک په غوسه دی، په قهر دی، نه مخکې داسې په قهر شوی، نه به بیا په قهر شي. زه په خپل ځان باندې ویرېږم، زه خپل عقل اخیستی یم. نو دې نه وروسته به بیا راشي حضرت موسی علیه السلام ته. نو موسی علیه السلام چې کوم یو دی هغه ته به ورته وایي چې موږ خو آدم علیه السلام ته ورغلو، بیا نوح علیه السلام ته ورغلو، بیا ابراهیم علیه السلام ته، هغه حواله په تا باندې ابراهیم علیه السلام راکړه. نو ته داسې وکړه الله پاک ته زموږ شفاعت وړاندې کړه چې دا زموږ سرنوشت کم از کم معلوم شي. نو موسی علیه السلام به ورته وایي چې نن ورځ ډېره خطرناکه ده، الله پاک ډېر په قهر دی، نه مخکې دونه په قهر شوی، نه به وروسته دونه په قهر شي. زه په خپل ځان باندې ویرېږم. تاسو لاړ شئ سیدنا عیسی علیه السلام ته. نو عیسی علیه السلام ته چې کله راشي، نو عیسی علیه السلام ته به وایي چې مونږ خو داسې دا ټوله قصه به ورته وکړي چې آدم علیه السلام ته راغلو، نوح علیه السلام اولک، نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام ادرس راکړي، ابراهیم علیه السلام به موسی علیه السلام وسپارلو، موسی علیه السلام ته تا ته راولېږلو، ته خو روح الله یې، کلمت الله یې، بس ته دا کار وکړه، الله پاک ته وړاندیز وکړه چې دا زموږ سرنوشت معلوم شي. نو عیسی علیه السلام به ورته وایي چې زه خو ډېر مشکلات لرم. هغه دا دی چې په ژوند کې زه خپلو پیروانو او امتیانو د الله پاک سره شریک ګرځولی یم. نو زه څنګه که الله پاک ما ته وایي چې ته مو سره خبرې کوې، ته خو خپله خلکو ما سره شریک ګرځولی. نو تاسو لاړ شئ نبي اخر زمان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته. وایي چې دا خلک به په زړه کې ډېر زیات خفه شي چې دا یو بل باندې سپاري، بل هم په بل سپاري، بل هم په بل سپاري. نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اخر زمانه موږ ته جواب راکړي، نو بیا به څه کېږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به راشي، چې راشي هغه ته به دا قصه وکړي چې موږ آدم علیه السلام ته ورغلو، هغه نوح علیه السلام وسپارلو، نوح علیه السلام په ابراهیم علیه السلام وسپارلو، ابراهیم علیه السلام په موسی علیه السلام وسپارلو، موسی علیه السلام موږ و عیسی علیه السلام وسپارلو، عیسی علیه السلام په تا باندې وسپارلو، اوس تا ته راغلي یو. دغه خبره ده چې الله ته وړاندیز وکړه، شفاعت وکړه د موږ چې د موږ سرنوشت معلوم کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې خلکو ته وایي چې بالکل دا زما کار دی، دغه زما وظیفه ده، بس تاسو دلته اوسئ، زه د الله عز وجل هغه ته ورځم، هغه ته زه درخواست کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاړ شي، د هغه عرش چې هلته موجود دی هلته به سجده کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به سجده کېدم، په هغه وخت کې به الله پاک ما ته خاص حمد و ثنا او کوم صفات چې دی هغه وخت کې راته القا کړي، زه په هماغه حمد و ثنا باندې پروت وم، پته نه لګي الا ماشاء الله چې تر څونه وخته به زه دا سجده کوم. نو آخر به الله پاک راته ووایي چې ارفع رأسک یا محمد، محمد صلی الله علیه وسلم ته سر راپورته کړه، څه چې ته وایې هغه به درکول کېږي، د چا چې شفاعت کوي دغه شفاعت به منظورېږي، څه وایې خبره څه ده.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به الله عز وجل ته ورته وایم چې دا خلک ماته داسې جرګه راغلي او دوی خپل سرنوشت معلومول غواړي. نو دې نه به وروسته بیا د محشر د میدان حساب او کتاب او عملنامې دا شیان شروع کیږي. نو دې ته ویل کېږي شفاعت کبرا یا مقام محمود. دا د بخاري حدیث دی، امام بخاري رحمت الله په خپل کتاب کې را نقل کړی دی. دې ته ویل کېږي شفاعت کبرا. دا درجه هیڅ چاته حاصله نه ده، صرف یو شخصیت دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او بل دې ته مقام محمود هم ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام مسلم امام بخاري حدیث دی، چې کله اذان کېږي تاسو د اذان کلمات تکراروئ ورسره، او چې کله خلاص شي نو تاسو یو دعا وکئ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. دغه مقام محمود چې د دعا کې یاد شوی دا دغه مقام دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر چا د اذان وروسته د اذان کلمات تکرار کړ او دا دوی وکړه نو وجبت له شفاعتي، دته ما شفاعت واجب شو. بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه، د سړي ته جنت واجب شو. دا توکیلی مقام محمود یا شفاعت کبرا. بل فضلیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی، په دې دعا کې چې کوم یو وسیله او فضیله یاد شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وسیله او فضیله چې کوم یو دی دا یو مقام دی د عرش عظیم لاندې، او دا به صرف یو سړي ته ورکولی کېږي، او زما امید دی چې دا به زوم ماته به الله پاک راکړي. نو تاسو د اذان نه وروسته چې کله اذان کلمات تکرار کوئ نو ماته د وسیلې او د فضیلې دواړو درخواست دی الله پاک نه وکړي چې ماته دا مقام راکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقام محمود ګوره د آدم علیه السلام بل نور پیغمبران علیه السلام دا ټول خپل هغه کې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت او د انسانیت په خدمت کې دومره و چې هغه زیاته حاضري او د هغه شفاعت کوي. دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا به نور عملنامې توضیح شي، بیا به راشي دا چې کله حساب کتاب شروع کېږي د عملنامو نه وروسته، نو موږ خو تر ټولو آخرین امت یو، خو په دې وخت کې به د قیامت په ورځ موږ اولین امت شو. الله عز وجل به د محشر په میدان کې اعلان وکړي چې نبی امي او د هغه امي امت ته راوړاندې شي. نو حساب کتاب به د ټولو نه اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت سره شروع شي. دوی سره کله چې د حساب کتاب ختم شي بیا به نو پل صراط باندې تېرېدل وي، پل صراط نه چې کله تېر شي بیا به هلته تبدریږي وړاندې ځي جنت ته. چې کله ورسیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اولین شخص به دی چې خپل امتیان ډله به ورسره او روان به جنت. چې کله د جنت دروازې ته ورسیږي، امام مسلم رحمت الله علیه په دې باره کې حدیث را نقل کړی دی، وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه د خپلو امتیانو سره لاړ شم نو دروازې ته، نو زه اولین شخص به زوم چې د جنت دروازه به زه وټکم. چې وټکم نو هغه داخل کې چې کوم فرښته پیراداره ده هغه به چې من هذا څوک یې، نو زه به ورته چې محمد مصطفی یم. نو هغه به راته وایي چې بالکل بېشکه ما ته الله عز وجل امر کړی و چې غیر د ده نه بل چاته به دروازه نه خلاصوي، صرف انده ته به دروازه خلاصېږي، بل چاته به نه خلاصېږي. نو دی به بیا زه به د خپل امتیان د جنت دروازې ته دروازه چې خلاص شي نو دا به نه باسم. په دغه وخت کې د امام بخاري حدیث دا دی ویلي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ننوتلو په حال کې د خپلو امتیانو سره، نو ځینې کسان به ورته وایي چې یا رسول الله ډېر کسان د موږ نه په دې هغه کې پل صراط باندې چې موږ را تېرېدلو لاندې ولوېدل، لاندې دوزخ ته ولوېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیرته راشي، الله عز وجل ته به بیرته په سجده پرېوځي، هغه حمد و ثنا به ووایي. د هغې نه وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وشي چې ارفع رأسک یا محمد. بیا څه مسله ده چې راغلی، هغه به ورته وایي چې زما امتیانو ما ته ویلې چې د پل صراط په تېرېدلو کې زموږ ډېر کسان لاندې توی شول، لاندې ولوېدل. نو هغه به الله عز وجل به امر ورته وکړي چې لاړ شه د دوزخ خازن چې مالک نومېږي هغه ته ورته ووایه چې دغه نښه چې به چا کې دا روباسه. نو دا خلک به راوځي، بیا به نهر حیات کې واچول شي، بیا به راشي د جنت دروازې ته او دا خلک به ننباسي. په دې وخت کې به بیا دا خلک ورته وایي چې یا رسول الله زموږ ډېر ملګري په دوزخ کې نور هم پاتې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راشي عرش عظیم لاندې به بیا سجده کېږي، بیا بس حمد و ثنا وایي. الله پاک به ورته وایي چې بیا څه مسله شوې، ورته وایي چې ما امتیان خو اوس هم پاتې دي. نو الله عز وجل به ورته وایي چې لاړ شه خازن ته، مالک ته، هغه ته ورته وایي چې دغه نښه په چا کې نو بس راوایي، بس هغه به راوباسي، دته به وسپاري. او بیا جنت دروازې ته چې کله ورسېږي بیا به دا خلک ورته وایي چې رسول الله زموږ نور کسان هم پاتې دي.
نو څلورم ځلې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راشي، نو بیا به الله عزوجل ته سجده کیږي، د سجدې نه وروسته به الله عزوجل ته چې بیا څه مسله ده چې زما ډیر امتیان پاتې دي، نو الله عزوجل به امر وکړي ورته چې لاړ شه خازن مالک ته ووایه چې دغه نښانه په چا کې هغه راوباسه ماته تسلیم کړه، به ټول راوباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم د به تسلیم کړي او جنت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار تګ راتګ کوي د خپل امتیانو په خاطر باندې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو څو فضایل مونږ سره دلته بیان کړ چې کم از کم مونږ ته دا پته ولګي، دا معلومات راته وشي چې د کوم چا سیرت دلته مونږ بیانو هغه څوک دی، د کومې درجې خاوند دی. یعنی تاسو فکر وکړئ چې الله عزوجل خپل په ده باندې درود او سلام وایي. یو دویم دا چې د ټول انبیا علیه السلام 1,40,000 انبیا علیه السلام چې کوم یو دی ټول نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک تعهد اخیستل شوی، بیا د ټول امتونو نه خپلو انبیا علیه السلام د په باره کې هغه اخیستی دی، میثاق اخیستی او عهد اخیستی چې تاسو به 2 کارونه کوئ، ایمان به هم پرې راوړئ، تصدیق په هم کوئ او د هغه مرسته به هم کوئ. بل هغه دا و چې د رحمت للعالمین دی، د ټولو عالمیانو مخلوقات دپاره الله پاک د رحمت جوړ کړی. او بل فضلیت دا و چې د کافة للناس بشیرا و نذیرا، د ټول انسانیت او د جنیاتو پیریانو دپاره د بشیر او نذیر دی ټول. بل فضلیت دا و چې د باندې نبوت او دین کامل شوی دی. بل فضلیت دا و چې د ټول انسانیت په تاریخ کې او د جنیاتو جمن په دې ټولو کې بهترین شخصیت بهترین سړی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا د قیامت په دنیا کې ژوندګۍ کې د 2 غټ امتیازات الله پاک ورکړه. یو دا شو چې د ټول انبیا علیه السلام امامت په مسجد اقصی کې وکړو، او بل دا چې د اسمانونو پورته سدرۃ المنتهى بره دی لاړو، حال دا چې هلته هېچا ته اجازت نشته، حتی جبریل علیه السلام ته اجازت نشته. د هغې نه وروسته چې دی کله وفات شي، د وفات نه بعد د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول دی د قبر نه راپورته کېږي. بل فضلیت دا و چې دته به براق ولاړي، صرف همدی به په براق باندې سورېږي، دته به الله پاک د حمد او د کرم لوا ورکوي چې هغې نه ټول انبیا علیه السلام د هغې لاندې ولاړ، دی به سخنګوي، دی به ویان دی، دی به شفیع، دی به لارښود دی خلکو. او بیا د قیامت د محشر په میدان کې به ټول انبیا علیه السلام خلق رسخت کی، خلق به جواب کی، خپل به حاضر نشي شفاعت تکولو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا وظیفه اجرا کی او د مقام محمود به صرف انده ته ورکول کیږي. او وسیله او فضیله چې کوم دا 2 مقامات دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي. او د هغې نه وروسته وایي چې کله مونږ د قیامت په ورځ د عملنامو نه وروسته چې کله حساب کتاب شروع کیږي، نو اولین کس به زه او زما امت وي چې حساب کتاب ته وړاندې کړو. بیا به اولین امت، اولین پیغمبر، اولین شخصیت به زه وم چې په صراط باندې به تېرېږم، او د هغې نه وروسته د جنت اولین دروازه ټکوونکی به زه وم. دا هغه فضایل و خلاصه چې مونږ دلته بیان کړه. الله پاک عز وجل دې مونږ او تاسو په زړونو کې د هغه محبت، د هغه مینه او د هغه مقام او مرتبه چې کوم دا واچوي، تر څو پورې موږ د هغې ادب او لحاظ وساتو. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.